څوک د خپلې خوښې رشته کول غواړي او وایي چې زما څوک خوښ دي زه دې د هغه سره نکاح وکم لیکن مهې ته څه قسم لا رکاوټونه دي. نن د سورة العصر دا وظیفه راونیسه، دغه رکاوټونه به ختم شي او د ستا د زړه چې څنګه ارمان وي هغسې ارمانه پوره شي، د ستا د خوښې رشته به تا ته میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمرونو خویندو، نن د قرآن مجید یو وړوکی غوندې صورت درته ښیم او د دې صورت مختصر غوندې وظیفه درته ښیم، خصوصا د هغې رونو او د هغې خویندو دپاره چې د هغوی لا تر اوسه پورې نکاح نه شوي او د هغوی لا رشته نه شوي، نو د ښکلې او د خپلې خوښې د رشتې د حاصلولو دپاره که تاسو دا وظیفه راونیسئ نو الله جل جلاله د رحمت په جوش کې راشي او د ستاسو د خوښې رشته به تاسو ته میلاو شي. ستاسو د زړه چې څنګه ارمان وي هغسې ارمان به د ستاسو پوره شي. نو د ښکلې رشتې د حصول دپاره او درې خبرې برته کوم. یو د هغې کس دپاره چې د هغوی رشته لا نه شوي، دویم د هغه چا باره کې چې هغوی پسې رشته بالکل راځي نه، هغوی پسې رشتې راتلل بند شوي، دریم د هغه چا باره کې به درته د دې وظیفې طریقه ښیم چې د هغوی یو کس خوښ دی یا یو هلک خوښ دی د جنۍ او یا یو هلک دی او جنۍ خوښه ده، لیکن کله د هلک کور والا راضي وي د جنۍ هغه ناراضي، او کله د جنۍ والا راضي وي د هلک والا ناراضي. د دې دپاره د دې وظیفې کولو طریقه لږه شان جدا ده، هغه به درته ښیم انشاءالله. نو لږ شان دی په توجه سره تاسو ورته کښېنئ او دا وظیفه وورئ. د ټولو اول که د چا رشته نه کېږي نو د هغې رشتې د پاره چې د ترې په ښکلو مناسب ځای کې رشته میلاو شي، د هغې دپاره که دا وظیفه راونیسي نو انشاءالله تبارک وتعالی د دې یو ښکلې مزیداره رشته چې کوم د ده د وړ مناسب رشته وي نو هغه به دته میلاو شي. او یا یوه جنۍ ده په هغې پسې رشتې اړه راځي نه، داسې دي چې هغې رشتې بندې شوي، کله کله داسې وشي چې مور او پلار یې نازک وي، نو که دې بس رشته راشي نو دا ورته وي نه نه دا خو موږ لا نه ورکو، نه دا خو لا موږ نه ورکو، نو چې درې څلور رشتې راشي نو بیا بس نورې نه راځي، ځکه چې هغه بیا هغه نورو خلکو ته وایي هغه چاله نه ورکوي مزې نه دی، پسې بیا رشتې نه راځي. او یا د حسن د وجه نه چې د هغې حسن نه وي، د هغې د وجه نه دا رشته پاتې وي، یا پکې بل څه عیب وي د هغې عیب د وجه نه دا رشته پاتې شوي وي، لکه خلک پکې عیبونه روباسي. نو د دغه تمام رکاوټونو یعنی پرشتې کې د هر قسم د بندش د ختمولو دپاره د سورة العصر دا وظیفه که د نن نه تاسو راونیسئ نو داسې عجیب رموز او اسرار او برکات به سي کې چې خیران ورته پاتې شي، داسې ځای نه ورته اسباب برابر شي چې خپله ورته ښه خیران شي. او د دې چې څومره مناسب رشته وي، څنګه د دې جنۍ یا د دې هلک مناسب رشته وي او د دوی د زړه ارماني، نو هغسې رشته به دوی ته میلاو شي. دې نه علاوه د یو هلک او جنۍ د یو بل سره مینه انتخابي زیاته ده او د هغوی جایز محبت د یو بل سره او د هغوی د نکاح کولو اراده هم شته دي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو. لیکن کله کله داسې وشي چې د هلک د کور والا خلک راشي نو هغه راضي وي، خو د جنۍ د کور والا خلک ناراضه وي، هغوی پکې غیبونه روباسي چې یاره دا داسې دی او داسې دی او داسې دی، څه ناڅه خبرې پکې کوي، نو دغه مشکلات او رکاوټونه مخې ته روباسي. او کله کله داسې وشي چې د جنۍ د کور والا راضي وي خو د هلک د کور والا راضي نه وي، او حالانکې د دواړو یو بل خوښ وي، لیکن کله چې د جنۍ د مور او پلار د طرف نه پکې خبره ته راځي او کله د هلک د مور او پلار د طرف نه پکې خبر راځي، یعنی یو پکې لازما ناراضه وي. اوس که موږ غواړو چې د دوی خپل منځ کې اتفاق راشي په یو خبره باندې، دوی په دې رشتې باندې راضي شي او د دې هلک او جنۍ رشته دې وشي په خوشحالۍ باندې دې وشي، نو د هغې دپاره د سورة العصر دا وظیفه د نن نه راونیسه، انشاءالله خپله به برکات لیکي چې څنګه درته اسباب برابرېږي، څنګه د دوی په زړونو کې دا رحم پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي. دې نه علاوه
که د هر حاجت دپاره تا دغه وظیفه راونیوه طریقې درته ښیم. که د ستا هر قسم مشکل یو هر قسم حاجت وي نو د هر قسم حاجت دپاره په دې طریقې سره که دا وظیفه د سورة العصر دا وظیفه وکړي او بیا د هغې نه پس د خپل حاجت دپاره سوال وکړي نو انشاءالله چې هر قسم جایز حاجتونه به د رب العالمین پوره کړي. نور مې ورته هم اثر نه کړو، باقي رازونه درته نشم کولی ځکه هسې نه نااهلو ته په لاس باندې ورشي او نااهله د دې نه غلطه پیدا چېرته وانخلي. راځي د رشتې د رکاوټ او بندش د ختمولو دپاره او د خپلې خوښې او په نیک ځای کې د رشتې کولو او چې ستا د زړه څنګه ارمان دی هغسې هغه رشته دې تا ته میلاو شي د هغې دپاره او د هر قسم حاجت د پوره کېدو دپاره د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. د دې طریقه ډېره زیاته اسانه ده. یو خبره ده چې دې سره 5 واړه وخت لمونځ په پابندۍ سره کې. دویمه خبره چې د ماسخوتن چې ده مازدیګر د مانځه نه پس به په یو ناسته کې کښېنې کوم ځای کې چې تا مونځ کړی دی نو که هغه ځای مناسب و نو ډېره ښه ده، که مناسب نه نو په یو ځانله ځای کې به کښېنې او په یو ناسته باندې به د ټولو اول 11 کرته درود ابراهیمي وي. هغه درود شریف چې کوم موږ په دې مانځه کې ویو لکه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید. نو دې ته ویل شي درود ابراهیمي. نو دغه درود ابراهیمي به وي او د هغې نه پس به یو سل او یو پیری سورة العصر اوه او داغی نه پس با 11 پیری دوباره درود ابراهیم اوه او بیا به د خپل حاجت د پاره لاس پورته کې څنګه حاجت دې دستا نو د هغې حاجت د پاره وسوالو کې. نو که چېرته کې دستا په دې نکاح کې رکاوټ وي که د جنۍ کور والا ناراضه نه وي اوس لکه د جنۍ کور والا ناراضه دي او د الګ کور والا راضي دي نو دوی دي د سوالو کې یا الله د هغوی زړونه زمونږ طرف ته مایله کړي او د دوی په خپل منځ کې اتفاق پیدا کړي چې موږ له دا رشته راکړي او یا د چا رشته بلکل کېږي نو هغه د سوالو کې یا الله دغې پلانکي ته مناسب رشته ورکړي او یا د چا بل څه حاجت دی د هغې دپاره سوالو کې یا الله د پلانکي حاجت زما پوره کړي. نو دا عمل تاسو جاری ساتئ انشاءالله چې په لږو ورځو کې دننه به الله جل جلاله د ستاسو د وړ چې څنګه مناسب رشته وي نو هغه رشته به تاسو پوره شي. 21 ورځې مسلسل پابندۍ سره دا عمل وکړئ. 21 ورځې مسلسل پابندۍ سره دا چې دی عمل وکړئ او انشاءالله چې په 21 ورځو کې به ستاسو کار وشي او که 21 ورځو کې ستاسو تسلار کولو نه شوله نو په جذباتو کې به هم نه راځئ او نه به غلطه لاره چې کوم دی اختیاروئ بلکې د صبر او تحمل نه کار واخله. دوباره دا وظیفه جاری وساته. یو نه یو ورځ به داسې راشي چې د دوی په زړونو باندې به د رحم اوبه توی شي او تا ته به بلکل راضي شي دا رشته به تاله درکړي او ستا یو حاجت دی دغه حاجت دپاره بلکل همدغه طریقې سره دا یو عمل کولی شي. نو هر قسم حاجت وي جایز د هغې دپاره دا تاسو کولی شي نو بلکل ته نه تاسو پیدا غشتلی شئ. هر چا ته د دې مکمل اجازه شته.